یو بزرگ تیر شوی دی علامه شمس الدین ابن محمد عبدالرحیم رحمت الله علیه. دا د خپل وخت ډیر غټ بزرګو. د په باره کې راځي وي د او کور والے هم ډیره زیاته نیکه بیبي وه. دی لګیاو ځان له کور د پاره ځای جوړو اواره وي دا غرونه چې دا خلک اواري بیا پکې ځان له کورونه جوړوي نو د غر په یو لمن کې لګیاو ځان له کور جوړو دا غي د پاره ځمکه اوارول نو هغه ول راکنه لدا سره کنسته لګیا دي دوانه خزه او خاون لګیا دي د علامه شمس الدین رحمت الله علیه لګیا دی وسره کور عالم دا اوس چې لګیا دي نو په خدای کې لاندې وتسخکاره شو داسې تیلې غونته چې کله هغه تیلې وتخکاره شو نو هغه تیلې رويستا چې کله رويستا علامه شمس الدین رحمت الله علیه هغه تیلې وکتا نو هغه چې کولو کړو نو هغه ټوله دن نه د اشرفو او د سرو زرو د دې ډکوا کله چې دا ولیدل نو دا زمونږ په شان کسو وی به چې دا خو ماته بس د غرب په لمن کې ملو شوی دا او د ازمکه خو ما دغه کړی دا او دا خو زما ازمکه دا په دې کې ماته ملو شو ما به ځان لا کور جوړو دا خو د چا دنه په خدای کې ماته ملو شوی بس چې کله ولیدل نو کور ورته وی چې دا چا ضرورتمند دلته خکړی دا او د دې په باره کې چا د غږ مکوا او دا په خپل ځای باندې دوباره د فن کوو هغه تیلې راواغست او په خپل ځای باندې دوباره د فن کړه هغه خورې په دوباره راواچولې او لاړه په بل ځای کې ځان له چرته کور جوړ کو هغه ځای کې بالکل یو خخته چې کم دنو هغه تر لره نکړو بالکل دونه خور هم تر لره نکړه او د اغې نه بعد اغې چې دینو بیام دومره د سختې جون دی تیرو کنه د فقر او فاقې داغه نه بعد خود مرګ پوری چاته تذکرہ نه کړل چې را دیځه کې دومره اشرفه او دومره سر زر پراتی دي ها اغه ته پته وکړه چې دا چا حق کړی نو دا پردي حق دی دا دنیا چې هر څنګه د پمونږ به لوګتی رشي نه هر به تیر شي تیر بشي خو پردي حق چې کوم دی مونږه ضایع کوي ام رواغسنو دی به د قیامت پر ورځ الله زمونږ نه تپوس کوي هغه پردي حق چې کوم دینو هغه د سره ضایع نه کو روایم نه غستو وی وته نه قتل ټوله زندگی داسې تیر کړه په غربت کې تیر کړه نه هر به تیرې دی خو هغه تیلې چې کوم د خو ته زه معلومه هو هغه روانه غستا دا واقعیا چې کوم دنو دا ابن الحسن عباسی رحمت الله علیه دا په خپل کتابو کې درسګاه مې هغه کې لیکل دا